أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو لیدونکو د سنا هیلث اکیډمي ته ښه راغلاست. که تاسو د ژوند د کومې سختۍ ستونزې مشکل او یا هم ناممکن حاجت سره مخ یاست نو نن یو داسې قوي وظیفه درته راوړې ده چې په یوه ورځ کې یې پایله او نتیجه لیدلی شئ. د دې تملیل په څیر د الله اکبر دا ځانګړې وظیفه د هر ډول مشکل د حل لپاره یو لوی تسکین دی. ان شاء الله العزیز د دې مبارک ذکر په برکت به ستاسو تقدیر بدلون ومومي او ستاسو ټولې سختۍ به په اسانیو بدلې شي. راځئ چې اوس د الله اکبر کلمې ته ځیر شو. الله اکبر په دې معنا دی چې الله له هر شي څخه لوی دی. الله جل شانه له هر شي څخه په ټولو کائناتو کې لوی دی. کله چې تاسو په زړه کې ووایئ الله اکبر د دې تر شا د عقیده ده چې ستاسو مشکل څومره هم لوی وي، ستاسو قرض څومره هم زیات وي، ستاسو ناروغي څومره هم سخته وي، مګر ستاسو د الله لوی ذات له دې ټولو ستونزو څخه بې حده لوی او ځواکمن دی. د تکبیر په دې مبارک ذکر کې د زړه سکون، د روح قوت او د شیطان د وسوسو ماتېدل پټ دي. کله چې یو بنده د دنیا د غمونو په وخت کې د الله اکبر وایي، فرشتې ورته متوجه کیږي او د عرش څښتن ته د هغه فریاد رسوي. ګرانو ورونو او خویندو، که ستاسو په ژوند کې هر ډول مشکل، قرض، بېروزګاري، د رزق تنګي، د واده ځنډ، ناروغي، کورني مشکلات یا کوم بل حاجت وي، نو نن د څو دقیقو ویډیو ستاسو د زړه لپاره د امید، سکون او الله تعالی ته د نږدې کېدو سبب شي. ایا کله مو داسې احساس کړی چې د هرې دروازې د ټکولو وروسته هم ستونزې نه ختمیږي؟ دعا کوئ خو لا هم د الله رحمت ته په تمه یاست؟ که هو نو مایوسه کیږئ مه، ځکه الله تعالی له خپلو بندګانو دعاوې اوري او د خپل حکمت له مخې یې قبلوي. نن به له تاسو سره د الله اکبر د ذکر فضیلت او یو مجربه وظیفه، یو قوي وظیفه د ټولو مشکلاتو د دنیا دپاره مو راوړې ده، د الله اکبر مشروع ذکر. د الله اکبر د ذکر طریقه او د دغه وظیفه په عمل کې راوستل. کوم چا چې دا وظیفه په عمل کې راوستلې ده د دنیا ټول مشکلات یې حل شوي. د دې دپاره مختصره طریقه، اسانه طریقه زه ستاسو په مخ کې ذکر کوم. د هر لمانځه وروسته یا په ورځ کې چې کم وخت په اوداسه باندې مخ په قبله په جای نماز باندې په توجه، په یقین سره، په اخلاص سره، په صدق دل سره زر واره د الله اکبر ذکر روزانه کول. زر واره د لمانځه وروسته کول، د لمانځه مخکې کول، د اوداسه په ټیم کې کول، په هر ټیم باندې په اخلاص او په یقین سره زر واره ذکر کول. د الله اکبر 11 واره درود شریف په سر او په پای کې ویل دا د ژوند د ټولو مشکلاتو لپاره یو قوي حل او د ټولو انسانانو دپاره یو قوي حل. کوم چا چې دغه ذکر په خپل عمل کې راوستلی دی او تقوا یې اختیار کړې ده د ژوند ټول مشکلات یې حل شوي. نو موږ تاسو چې کوم مشکلات په ژوند کې لرو 11 واره درود شریف ویل او د الله اکبر وظیفه کول، زر واره روزانه د خپل ځان دپاره عادت ګرځول، ان شاء الله العزیز موږ تاسو مشکلات به د الله په فضل ټول حل. که مې چیرې ویډیو خوښه شي نو لایک او شیر او سبسکرایب مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. د الله په امان تر بلې ویډیو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.